تا ته وایم نور به څه نه کوې نور به څه خبرې نه کوې که نه فشار مې درته خیږي کرکټر کې ویل کېږي چې چپ 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 چې بل غږ ونه کړي. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو محترمو لیدونکو اوریدونکو دې وخت کې په سکرین تاسو ته چې کومه هستي ښکاري نو زه سوچ کوم حیران یم چې د دې تعارف تاسو سره څنګه وکړم ځکه چې د دې د ژوند مختلف اړخونه دي او دوی د ژوند په هر ډګر په هر میدان کې یو نوم ګټلی دی یو بریالیتوب ته خدای پاک ورکړی دی او د کمال خبره دا ده چې دا ښاغلی چې دی د پیشې په لحاظ سره یو ډاکټر دی یو بهترین یو قابل ترین ډاکټر دی د څه ډاکټر دی په دې به هم خبرې کوو خو په لالونو کې د راوستلو بنیادي غرض زموږ دا دی چې ډاکټر صاحب د ډاکټر سره سره یو ښه فنکار دی یو ښه ډراما آرټسټ دی یو ښه صداکار دی یو ښه اداکار دی او یو ښه صحافي دی یو ښه ادیب دی او د شاعرۍ به ته خیر تپوس کوو ډېرې خبرې او سره یو چې ډاکټر صاحب غوندې هستي ناستې وي ماله نه دي په کار چې نورې خبرې کوم ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې تاسو ماته وخت راکړو دا کتونکي به وایي چې دا ډاکټر صاحب څوک دی؟ ډېره مهرباني حاجي اسلمه مننه خوشحاله شي چې تاسو په دې ستاسو په چینل تاسو دعوت کړم ډېره مهرباني یو جهان مننه. زما نوم ډاکټر اسماعیل دی مومند یم مومندو کې د ویزې یم او پاتې کېږم په پېښور کې فی الحال او جاب لکه چې ډاکټرۍ سیټ ته چې کوم دی نو هغه مې په پېښور کې دی نن سبا په تحصیل هسپتال ورته وایي په دې کې پېښور کې د دې انچارج یم او دلته فی الحال په دې پېښور کې ډیوټي کوم او د ریډیو کارونه خو تاسو ته معلوم دي ریډیو کار راځو ډاکټر صاحب اول لا پیژنګ تاسو وایي چې مومند سره تعلق او خویزې یم د ویزې سبق کلی کې ویلې دی جی سبق مې کلی کې ویلې دی څه مې پېښور کې ویلې دی او څه مې ډګري مې د بهفار نه کړې ده میډیکل ډیګري مو کوم نه رشیا نه مې کړې رشیا نه مې کړې ده ایم ډي چې ورته وایي بالکل د هغې نه پس مو نور د هغې نه پس مې بیا سپیشلایزیشن دپاره دلته داخله وکړه خو چونکې یو پارټ مې وکړو بیا سیکنډ دپاره ما ته ټایم راسه نه میلاوېده ځکه چې میډیا وه او خپل دا دغه نو سوشل اکټیویټي وي او فني او ادبي اکټیویټي وي نو بیا مې هغه کلینیک او دغه ته توجه ورکړله او هغه نور ایجوکیشن مې بس هغه پاتې شو. ډاکټر صاحب تاسو په دغه مت کې یو ډېر لوی نوم ګټلی دی تاسو ریډیو ته باقاعده راځئ چونکې زما تعلق هم د ریډیو سره دی د ریډیو یو غړی یم او ډاکټر آنلاین کې تاسو راځئ یو د اورېدونکو در باندې دومره تسلي کېږي او تاسو چې کومې نسخې تجویز کوئ اورېدونکو ته الله پاک هغې له شفا ورکوي بیا تاسو چې کوم دی دا راته ووایئ چې دغه د ډاکټرانو علاوه ستاسو د فن ته د راتلل د ډرامې ته راتلل دا څنګه چلو شو؟ دا خو چونکې ډېره ښه پوښتنه مو وکړله ما چونکې اولنی کار چې شروع کړی دی دا مې د بهر ریډیوګانو نه شروع کړی دی دلته پېښور یا د پاکستان د ریډیوګانو نه مې نه دی شروع کړی چونکې اولنی دغه ما د افغانستان د کابل ریډیو نه چونکې هلته پروګرام کېده د ډرامې سیټ نه نو هغې ته لاړم ایډیشن مې ورکړو نو مېلمه وم ښه خبره نو د هغه ځای نه مې شروع کړو هلته مې ایډیشن چې ورکړو نو هغو پاس کړم په ایډیشن کې او بس پروګرامونه یې راکړل ډراما آرټسټ خو هلته چونکې زما بیا وخت ما سره کم نو به وم ځکه چې زه بیا هغه ته پسې لاړم رشیا سیټ ته نو چې هلته لاړم نو هلته به مې چونکې وړې وړې ډرامې لیکلي او پروګرام به مې هغه خپل هغه ادبي مینه او هغه هنري مینه تنده مې ماتېده بیا چې پاکستان ته رالم په 1991 کې په 92 کې زموږ یو په 1992 کې یو ډرامه شروع شوه د بي بي سي نوی کور نوی ژوند ډېره مشهوره ډرامه نیو هم نیو لایف نو د هغې ډایرکټر چې و دغه چې و نو هغه چونکې ما چا ورته ویلي و چې هغه ته پته وه چې د په مخکې نه کار کړی دی او په ډرامه باندې عبور شته دی او په ډرامه آرټسټ دی نو ما کلینیکو په دې صدر کې په ګلبرګ کې نو ما پته راغی چې که ته 92 کیسه ده نو 1992 نو چې ما ته ویل چې که ته ډرامه کې کار کې موږ لیواله یو چې ته ډرامې ته راشي او
غیر د ایډیشن نو ما ورته ویل غیر د ایډیشن خو نه کېږي ځکه چې دونه خبر وم چې ناصر صاحب ایډیشن علي او ناصر صاحب خو سخت سړی دی سخت انسان دی په ډرامه نور ښه انسان دی په ډرامه کې کمپرومایز نه کوي تاسو ته پته وي هغه چې رالم ما ته ویل چې پلانې ورځ به راشي زیارت ورځ یې راته وښوده څه ورځ وه مال ښه چې رالم نو د ایډیشن دپاره اوس یو کرکټر دپاره د اکبر خان کرکټر دپاره زما خپل خیال دا دی 110 کې 120 کسان راغلي وو یو کرکټر دپاره او هغه به داسې و چې په دواړو لینګویج کې به په پرشن کې به مو په پښتو کې به مو ډرامه دوه سایډه ده کېده نو چونکې ما خو خپل دغه مې د پښتو سره شوق و نو ایډیشن چې سټارټ شو نو وشو نو اخره کې ماته جان بیل کړم او دغه بیل کړم ناصر صاحب چې تاسو به سبا نه بل سبا راځئ او ستاسو ایډیشن وشو ما ورته څنګه وشو بس موږ سلیکټ کړل نو سلیکشن یې بیا داسې و چې دیو ماله په دواړو کې وکړو عامې په پښتو کې وکړم بیا په پرشن کې وکړم بیا ما ورته زه پرشن زه دواړه نشم ټیک ته وبه کمه یو خو کېدای شي هغه شان عبور مرور مې پېنئ بل د هغې نه علاوه زما سره ټایم نشته ګورنمنټ جاب دی که نه سرکاري جاب دی نو جاب خو نشي کولی سړی نو مال زما خپل جاب دی او بل داسې ټایم نه میلاویږي نو بیا ما ته وویل چې زه ټیک شوم بس پښتو سیټ ته راځه او دا سلیکشن مې وشو زما خپل خیال دا دی زه په نهمه ډرامه کې انټر شوم په نهم قسط کې نیو هوم نیو لایف ته او نن په زرونو کې چلیږي نو ای کې څه رول و ستاسو څه کردار زما مین کرکټر په ډېر مرکزي کرکټر و اکبر خان یو کلي مشر یو کلي څونه ډرامې څونه برخې وې د هغې د هغې خو اوس ډېرې روانې دي خو زه ما ټول چې ما کړي دي په هغې کې زما 9100 قسطه ما خپل کړي دي 9000 څه د پاسه 9600 څوک پورې ما وکړه هغو سره دا ډرامه به د ریډیو نه چلېده د ریډیو نه به چلېده تر ننه چلیږي تر ننه پورې چلیږي روانه ده د بي بي سي نه چلیږي نیو هم نیو لایف نوی کور نوی ژوند او څه وخت به د کوټې نه د پېښور سټیشن نه او وخت به د بي بي سي نه دغه به هغو کولو لکه ډرامه د پراپرټي د هغو وه خو د دې ځای نه هم کېده کوټې نه هم کېده افغانستان نه به کېده او ایران نه به کېده او تاشکند نه تاسو یو ډېره مشهوره ډرامه و نور په چینارونو بلکل وه او دا به لیکله ګل محمد بهتاب صاحب بلکل بهتاب په هغې کې ستاسو کردار چې و عظیم خان د عظیم خان بلکل او په هغې کې یو جاندار کردار ستاسو او بیا د بهتاب صاحب دا کمال و د ګل محمد بهتاب صاحب چې هغه به کومې مکالمې لیکلې یو ځل ما دا ډرامه واورېده ما له خوند رانه کړو چې ما له خوند رانه کړو نو ما بهتاب صاحب ته ووي چې بهتاب صاحب ما ته ټلیفون وکړو د دې ډرامې خو د نن خوند نو ما ته دا خو ما نه ده لیکلي لیکوال بدل شو بلکل لیکوال بدل شو نو هغې کې ستاسو د عظیم خان یو کردار و چې چپ 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 څنګه و بلکل ټول به درته وایم چپ 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 چې بل غږ ونه کړي یو دا او یو راته بهتاب صاحب به یو کرکټر ما ته په همدې کلام بیا راکوو چې هغه داسې دغه و چې ټکی کلام و چې تاسو ته خو پته ده چې زه په پیسو څه کوم بخښنه غواړم یو منټ یو منټ خیر ما سره د روپو ډول څه کمی نشته زه په روپو څه کوم دا کرکټر دا ډېر دغه چونکې اوس خو ما ته یادېږي نه خو دا دغه چې و دا تکیه کلام دا ډېر جاندانه موږ ډېر روح ورکړی او ډېر دغه هم ورکړی او د بهتاب صاحب اوسه پورې دا به سهار زموږ په پروګرام کې نشر کېده د خیبر اواز کې بیا کاروان شو اوسه پورې غوښتنې فرمایشونه راځي چې تاسو د انور په چینارونو ډرامه ولې ختمه کا ولې مو بنده کا ځکه چې ناصر صاحب پروډوسري بهتاب صاحب لیکوالي او د ډاکټر صاحب غوندې ډاکټر اسماعیل صاحب غوندې خلک یې پکې وطن دوست په هغې کې نور دې کې دا نور کردارونه چې وو بلکل د نور په چینارونو کې خو ډېره ښه یو خو دا و چې د نور په چینارونو چې مخکې د دې نه چې زه نور په چینارونو ته راشم زما خپل خیال دا دی زه په یا په 40 قسط کې یا په 20 قسط کې زه دې انټر کړم داخلې کړم هغه زه په هیلث پروګرام ته راغلی وم بیا ناصر صاحب ما ته وویل چې ځکه چې موږ خو بیا ناصر صاحب سره ما دغه لیدل کاتل ډېر کم شو نو بیا ناصر صاحب ما ته وویل چې یو ډرامه شروع شوې ده انور په چینارونو او ته سبا له راشه ایډیشن له بیا ایډیشن ته راوختم بیا بهتاب صاحب دي لکه تاسو چې د دې ډرامې رایټر وو بیا ما ته وویل چې ایډیشن مې ورکړو نو ما ته وویل چې سلیکټ شولې او ته به د بله ورځ نه ډرامې ته راځې ما ورخه
نو هغه ډرامه کې دغه دا و چې ماته د ملک عظیم خان کرکټر د عظیم خان کرکټر یې راکړی دا یو خان او بار دنیا کې اوسي یورپ کې اوسي دلته راځي د پښتونخوا مالدار سړی وي داسې یو دغه غونته کې سړی و چې هم تعلیم یافته یو هم د ولور او د دې شیزونو ډېر شو دغه خوند ورکړی شو روایت نه نه وته او تعلیم یافته می بیا کرکټر داسې و چې بېتاب صاحب او دیو مشوره دغه وکړه چې دا کرکټر به ملک هم کو دا د ملک کرکټر هم ډېر ښه کولی شي نو بیا ما ته هغه کرکټر داسې یو په ډرامه کې داسې یو سین ولیکلو یو صحنه ولیکله یو قسط یې ولیکو چې زه ملک ته اوړم لکه ملک کېږم ملکي راته حواله کېږي نو بیا هغه د هغه ډرامې عظیم خان کرکټر چې و ملک شو بیا نو هغې وجه دی دا وه چې دوی وویل چې ته په قبایلي روایتو باندې پوهېږې او قبایلي دا ډرامه چونکې ته خپله قبایلي او په هغې ډرامه کې چې موږ سره وو هغې کې موږ سره د دې چونکې د خپله د پېښور زموږ خپل د دې اکټران زموږ ملګري لکه باجاجي شو ممتاز علي شاه باچا شو سردار باچا شو حامد صاحب شو اشات عباس شو نوشاباز شوله زیتون بانو دی الله وبخي هغه شوله نوران شاه توپان شو شهاب شو دا موږ جوهر اعظم شو دا غلام محمد شهاب دا اکټرانو موږ سره نادیه علي شوله دا اکټرانو او به چونکې دا و چې ما ته ناصر صاحب وویل او بېتاب صاحب چې ستا سره خو نور اکټران هم د بي بي سي والا شته ما ویل جي وایي چې تاسو لږ راغوښتی شئ نو هغو دپاره بیا ما څلور اکټران هغو ته نور دغه کړ چې یو په فیمیل کې سویتا وه د مرجانې کرکټر یې کوو او څه نامه وه د هغې د مرجان سویتا دا د کونډې فلم د کونډې زوی فلم کې چې کار کړی دی دا جینۍ وه او په میل کې په سړو کې عبدالله احمد زیو چې زبردست خان کرکټر یې کوو او احمد بړیسو چې کریم خان کرکټر یې کوو او الله دې وبخي زموږ ډېر خوږ دوست ښکلی اکټر ممثل ډېر ښه شاعر وطن دوست مهر علي وطن دوست مهر علي د وطن دوست خپل نوم چې و دا مهر علي و وطن دوست یې تخلص نو نوم یې چاته نه دی معلوم زیاتره څوک یې داسې په نومونو نه پېژني نه هلته څوک پېژني په خپل نوم باندې خو مهر علي نوم یې هغه بیا ده ته دغه کرکټر ورکړ زما خپل خیال دا دی د ګل رحمان چې یو بنجاري نو دا څلور کسان چې ما انټروډیوس کړل نو ډرامه داسې هډ ته ورسېده دونه یو حد ته یو پیک ته ورسېدله ډېره زیاته شوله اوسه پورې بالکل هغه کرکټرونه تر اوسه پورې ژوندي دي او ډرامه بیا چونکې ډېره وخته پورې چلېده خو د اخره وخت کې چونکې د بجټ مسله هم ورته څه وجوهات به د هغې په دغه باندې بیا اوس فلحال لا بنده شوې ده او ډاکټر صاحب د دې نه علاوه تاسو نور د ټلویزیون ډرامو کې مو کار کړی دی که ته ووایم عجیبه چونکې زما فیلډ داسې دی یا مسلک مې داسې دی یا دا طبابت داسې دی چې که زه په دغه ټي وي راشم نو خلک راته زموږ معاشره داسې ده بیا موږ د ټرایبل سره تعلق ساتو تاسو ته پته ده لکه داسې په دغه سترګه راته ګوري ډاکټر صاحب د ډرامې د ډراماټیسټ نه علاوه شعر و شاعري ادب دې سره تعلق بالکل لیک سره مې شوق دی ډېر خوند راکوي خو عجیبه لکه ته ووایم دا پروګرام د شروع کېدو نه تاسو ته پته ولګېده چې ما ته د مریضانو د خوا نه ټلیفون کېږي یا ما خو تاسو ته وویل چې څه جاب شي سرکاري جاب شي څه پکې کلینیکونه شي یو ځای نیم ځای څه پکې خپله د خپل ژوند دغه شي نو هغه که چېرته ته شوق هم دی او کوشش هم دا کوي چې هر څه ولیکم یا د ډرامې سیټ ته یا د ادب سیټ ته ټول ادب دی ډرامه هم ده او که شعر دی او که څه دغه دي نو هغه به نه کېږي انسان نشي کولی هغه شان ته سندرې مندرې اورې ریډیو اورې موسیقي خوښوئ ډرامه اورم موسیقي مه اورم ولې نه اورم ډېره خوند راکوي مزه راکوي موسیقۍ کې سندرغاړو کې د چا اواز خوښوئ په سندرغاړو کې ټول اوازونه ډېرتر اوازونه مې خوښېږي که میر صاحب ته مخکې خیال لالا دی سردار علي و هارون باچا دی کرن دی ډېر ښه اوازونه دي او ډېر یې کومه ډاکټر صاحب په دې اداکارانو کې د ډرامې اداکارانو بوالو چې تاسو ډرامې سره تعلق دی چا نه متاثر یې کوم یو مو خوښ دی چې راځه دغه شان کردار وکړم که ته رښتیا ووایم عجیبه یو مسله ده تا نه به څه پرده کوم لکه داسې دغه نشته دی زه د چا نه داسې متاثر هم نه یم او نه د چا داسې او نه په ډرامه کې زه استاد لرم استاد مې نشته هو کار مې د سټنډر خلکو سره کړی که په کوم ځای کې مې کړی که په کومه ریډیو کې مې کړی دی د هر چا سره مې چې که هغه لیکوال سیټ که د ډرامه رایټر سیټ دی لکه
بي بي سي ډرامې چې وي ښه سټنډرډ ډرامې وي یا دلته په ریډیو پاکستان کې چې کومې ډرامې دي د کوم رایټر سره مې چې کار کړی ښه تکړه تکړه ریډیو چې کومې ډرامې دي که مقرر نه دی کړی دی ډېر خپل ریډیو پاکستان ډرامې چې څونه ډرامې دي ما پکې کار کړی داسې کومې ډراما ته نه دی یاده چې یو شارټ ترې راوالي یو پیس ترې راوالي ډرامې خو بعضې به ته وګورم ډرامې خو ما ډېر کار کړی زیاتره ډرامې به چې کوم بېتاب صاحب دي کړي په دې خو به زیات که ته په ټولو کې نوم منو یوه نیمه ته لرې که نو ټولو کې ومه او یا مطلب تاسو ته حساس صاحب لیکلی وي هغې کې مې کار کړی دی ریډیو کې وګورم بشر صاحب لیکلي بالکل بالکل ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا تاسو اکثر د ملک کردار کړی دی د اکبر خان او د مشر کردار مو کړی که چې ته داسې د یو مجذوب د یو دغه غریب او بېوسه کردار درته میلو شي بالکل کړی مې دی هم د دې بېتاب صاحب یو ډرامه اوس ما خپل خیال دا دی په قربانۍ لیکلی وه او هغې کې خوراک یې ډېر کړی او دغه او قربانۍ غوښه کامیډي وه نور مې داسې ډېرې کامیډي یاد نه دی چې لږ هغې کرکټر ته څه ووایم ځکه چې اوس راته یاد نه دی که بېتاب صاحب مې ولید دغه مې ته واخیسته کېدای شي ته ویم چې پلانۍ ډرامه ده نو داسې خو مې ډېرې کړي کامیډي مې ډېرې کړي دي خو مین چیز مې دغه مې دا دی چې زما زیاتره د ویلن یا د خان کرکټر ډېر خوښېږي او ډېرې په ښه شوق باندې کوم ډاکټر صاحب ستاسو وخت هم قیمتي دی مریضان درته ناست دي راځو لږ ذاتي ژوند پلو بچي له خیره سره څو دي بچي مې 5 دي 3 هلکان دي او 2 جینکۍ دي او نو یو سبق وایي فارن کې دی MBBS کوي 3rd year student دی سیکنډ ډرامه کې چې کار کوئ نو کور ته چې لاړ شئ نو اکثر تاسو خو زنانو سره هم کار کوئ نو بابي خو غوسه کېږي نه نه هغو ته پته هم نشته دی زما دا فیلډ داسې دی عجیبله چې دې کې ما زیاتره کورنۍ یا فیملي ډاکټر صاحب یو ټوکو یو خبره کوم سمې ښځې سره مو واده کړی که ډاکټرې سره نه سم خپلوانو کې دا مې ګوره ټوکو اغازې نه چې ډاکټر صاحب یا ډاکټر صاحب او سبا به ډاکټران وایي چې دا موږ ولې ناسمې وکړو دا دې ځان له کار وکړو موږ له هم دې وکړو ډاکټر صاحب په ژوند مطمئن یې بالکل بچو کې کوم شته چې دا شوق لري چې زه هم ډراماټیسټ شم بچي نه هغه زیاتره ایجوکیشن سیټ ته دي بالکل په کار هم دا ده زه زیاتره د ملګرو ته وایم چې په سړک روان شي وګورې په یو د دې ځای نه روان شي د شنغرۍ نه او د حیدرآباده پورې ځي ته به یو ځای کې ونه ګورې چې د فلاني فنکار بنګله خو به ګورې چې د فلاني ډاکټر بنګله خیال دې دی خو که سړی د پیسو دپاره راځي د پیسو دپاره نه راځي یو د شوق دپاره نوم دپاره مطلب مې دا دی اوس ما بچو ته ویلي که د شوق دپاره راتلی شي بلکې یو بچي مې نه بالکل ژوند یې لږ سخت شي اخره پورې بیا ژوند تاسو ته پته زموږ د فنکار ژوند نو ما خو تاسو ته مثال دغه یاد کړه که نه نو په هیلث کې یا په ډاکټرۍ کې ډېرې ښه پیسه ده خو دغه دی خو چونکې دا دی چې هغه شان دغه شوق هغه مینه هغه جذبه ډاکټر صاحب اخري دې له راځو چې تاسو له کوم قسم مریضان راځي او تاسو مهارت او سپیشلیټي په کوم میډیکل سیټ ته میډیکل سیټ ریډیو ته تاسو راځي ریډیو ډاکټر آنلاین کومه بالکل د ډېر وخت نه کومه ډېر مخکې نه کومه ډېر وخت وشو چې کومې او تاسو ته پته دا پروګرام هفتوار پروګرام دی ډاکټر آنلاین او د مشورو پروګرام دی او زه به تاسو کوم غوړې مونږ جی فیس څو نه اخلي نو فیس خو ته ووایم ولې مختلف دی په ډبګرۍ زموږ یو خپل دغه دی د کلو په حساب باندې زموږ خپل پیسې نو مختلف دی اوس مو کلینیک کوم دی اوس مې کلینیک سیټي هوم کې دی سیټي هوم کې جی ټي روډ باندې ها مطلب دا چې غریب مریض سره بالکل نه ډاکټر عنایت الرحمن خبره کوله د فدا متطهر صاحب بالکل تاسو د ټولو ډاکټرانو سره ما ته پلار وی شي بچي ته چې د شپې کوم مریض د لاړ شي دغه نه به پیسې نه لې وی ما ته هغه وی چې بابا مې وی چې یو غریب مزدوري کړي دیاړي کړي ماښام هغه بچو له هغه د دیاړۍ په پیسو باندې خرڅ خوراک راوړي تاله به پیسې د کمې درکړي بالکل نو هغه وی زما هغه قاعده اوس هم ده الرحمن الرحیم حاجي صاحب تاسو مانه د ډاکټر اسماعیل صاحب د فن په باره کې تپوس کړی دی نو د هغه 2-3 حیثیت دي زما په نظر یو د هغه سره د هغه د دوستۍ او د یارۍ دوستۍ د تعلق حیثیت دی ورسره زمونږ یو د هغه د ډاکټرۍ چې هغه د هغه پیشورانه ذمه دارۍ دي د دې په ذریعه د رزق پیدا کوي دریم د هغه تعلق چې دی هغه موږ سره د فن د یو ډراما آرټسټ په حیثیت دی او زما خیال دی زموږ تعلق ورسره په دې حیثیت جوړ شوی دی چې دی یو ډراما آرټسټ و په BBC کې و بیا راغی موږ سره ریډیو کې پراجیکټ و
قدم په قدم هغې کې ډرامه وه نور په چینارونو او دی په هغې کې راغی د ډاکټر په حیثیت باندې دی راغلی انټرویو ده خو بیا ما ته عمر ناصر صاحب وویل چې دا خو زمونږ هغه ډاکټر صاحب دی چې هغه ډرامه کې کردار کوي نو خوښه دې نه ده چې دا مونږ راولو دلته کې ډرامې ته واقعي زمونږ ډرامه لږه کمزورې م دغه وخت چې مونږ راوستو نو یوازې ډاکټر صاحب رانغی د ځان سره 3-4 کسان نور هم راوستل او د ده فن چې دی که نه زه کله کله دته دا هم ویم چې دې څونه پوهېږي که نه نو شاید چې په پرفارمنس یا عمره نی خو په پوهه کې دی په لیک هم پوهېږي دی په ډایرکشن هم پوهېږي دی په ریهرسل هم پوهېږي دی په دې هم پوهېږي چې دا ما دا کوم دغه وکړو ریکارډینګ وکړو د دې ریزلټ به سي که نه لکه دا خو بېغوري دا ده چې دی چرې خپله ډرامه نه وي زیاتره ته به یې ویل چې تا ته خو پته ده چې ما سره د روپو اډول څه کمی نشته زه په روپو څه کوم ډېره مننه ملګرو دا و ډاکټر اسماعیل صاحب چې محمد ډاکټر محمد اسماعیل صاحب چې د یو ښه ډاکټر سره سره یو ډېر بهترین صداکار یو ډېر بهترین اداکار یو ډېر بهترین لیکوال یو ډېر بهترین انسان یو ډېر خوږ یو ډېر مینهناک انسان او په زړه کې په سینه کې یو خوږمن زړګی لري د خلکو احساس ورسره وي د غریبانانو احساس ورسره وي د رنځورانو احساس ورسره وي ځکه د دنیا جهان ډاکټران دي غټې غټې ډګرۍ دي ورسره هغه خلک پرېږدي او د ډاکټر صاحب کلینیک ته راځي ځکه چې ما ورته د خپلې د یو بیمارۍ ویلي او په ټلیفون یې راته یو نسخه خولې وه دې نه به یېري خو ما ته یاد دي 15 دي که 6 کالو شو هغه بیماري داسې ورکه شوې ده لکه څنګه چې زموږ د دې ملک نه هغه دغه ورک شوي دي نو اجازت غواړو د لوی الله په امان ډاکټر صاحب ډېره مننه مننه بهتاب صاحب کمنټس به راکوئ بهتاب صاحب استاد ډرامې